په سلامونه مو هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان د اتو نړیوالو لوبو د سیریز وخت او ځای معلوم شو. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده له څو ورځو دا ګنګوسې دي چې د افغانستان او د پاکستان د اتو نړیوالو لوبو سیریز ترسره کیږي چې په یاد سیریز کې به 15 شلوريزې لوبې او 3 ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان کرکټ بورډ څخه کال پلان لري چې ترڅو د شپږیزه کرکټ لیګ رامخته کړي او نوموړی شپږیزه ټورنمنټ به د افغانستان په قربتوب د کابل په نړیوال لوبغاړي کې ترسره کیږي چې په دغه سیریز کې به شپږ لوبډلې لوبېږي او د اګست په 20 به پیلېږي او د هغې نه وروسته افغانستان د بنګلادیش سره په سپټمبر میاشت کې د شلوریزو لوبو سیریز لري او د یاد سیریز کوربه به د بنګلادیش هیواد وي او د بنګلادیش د سیریز څخه وروسته ملي لوبډله په اکتوبر میاشت کې وزګاره ده او همدارنګه د پاکستان ملي لوبډله هم په اکتوبر میاشت کې وزګاره ده. د افغانستان د کرکټ بورډ یو باوري سرچینه وایي چې د افغانستان او پاکستان دغه سیریز هوکړه لیګ په اکتوبر میاشت کې وي خو وایي چې دا لا معلومه نه ده چې د اکتوبر په 1 به دغه سیریز ترسره کیږي خو یاد سیریز به د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي. د هغې نه وروسته که موږ وګورو په نومبر میاشت کې پاکستان له استرالیا سره او همدا ډول افغانستان له ویسټ انډیز سره سیریز لري یعنی پوره او کافي میاشت هغه د اکتوبر میاشت ده چې دواړه ټیمونه افغانستان او پاکستان به پکې وزګار وي. نو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به یاد سیریز هم د اکتوبر په میاشت کې ترسره کیږي. هیره دې نه وي چې زیات وخت افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناورین رامنځته کیږي یعنی که په یاده میاشت کې د افغانستان او پاکستان سیاسي حالات ښه وو نو ډېر امکان ده چې په یاده میاشت کې د افغانستان او پاکستان سیریز ترسره شي ځکه له یوې خوا هندوستان هم په افغانستان باندې فشار راوړي چې باید د پاکستان سره سیریز ترسره نه کړي او وایي چې موږ له پاکستان سره سیریز نه کوو نو تاسو یې هم مه کوئ. خو یو شمېر د کرکټ مبصرین او د کرکټ مینوال وایي چې سیاست او کرکټ باید سره جدا وساتل شي. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.